ویل کېږي چې یو ځل حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه یوې سیمې ته ورغی. هلته د هغه د دښمنانو یو مشر ورته وویل ته وایې چې الله تعالی ستا ساتنه کوي، که رښتیا وایې نو دا زهر وڅښه. هغوی یو ډېر خطرناک زهر راوړل چې هر څوک به یې سمدلاسه مړ کوو، وژو به یې. خلکو فکر کوو چې اوس به خالد ابن ولید رضی الله عنه وویریږي، وبه ډار شي، خو هغه په پوره ډاډ سره د زهرو پیاله راواخیسته او بیا یې دا مبارکه دعا وویلې: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بیا یې زهر وڅښل، خو د الله تعالی په حکم هغه ته هیڅ زیان ونه رسید. خلک حیران پاتې شول. ډیرو کسانو هماغه وخت هماغه ساعت اسلام مبارک دین قبول کړ، ځکه هغوی د خالد ابن ولید رضی الله عنه یقین، توکل او زړورتیا یې په خپلو سترګو ولیده.